درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. په باړه کې په علي مسجد کې دماکه څنګه وشوه، دا واقعه څنګه مخې ته راغلې وه. دا افسوسناک خبر یقینا چې ډېر زیات دردونکی دی، خو د دې دردونکي خبر شریکول هم زموږ د وس کار نه و. موږ غوښتل چې پرون تاسو سره مکمل ویډیو شریکه کړو، خو موږ دومره خفه وو چې یقینا د ویډیو د شریکولو توان مو نه لرلو. اوس تاسو سره دا خبر هم شریکوو چې علي مسجد کې دغه دماکه دغه انفجارات څنګه شوي وو. کوم ترهګر دغلته ورننوتی و چې د پسې بیا ایډیشنل ایسیچو عدنان افریدي چې هغه هلته دننه ورغلی و، هغه پکې شهید شوی دی، وفات شوی دی. واقعه داسې مخې ته راغلې ده چې دغلته اطلاع ورکړل شوې وه چې دغلته په دغه علاقه کې ترهګر دی. نو دوی ورپسې کوشش شروع کړی چې بیا داسې ښکارېده چې هغه په علي مسجد کې پناه اخیستې. کله چې دا علي مسجد ته ورغلی ورنږدې شوی دی، نو په دغه دوران کې دماکه شوې ده، انفجار شوی دی چې په دغه دماکه کې د غریب هم وفات شو، شهید شو. پکې د افسوسناکه واقعه ده. د دې نه وړاندې هم په باړه کې، حیات آباد او د پېښور په مختلفو علاقو کې دا ترهګري، دا لانجې شروع شوي دي. موږ به دا دعا کوو الله پاک دې په مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي، الله پاک دې د دوی مل او ملګری شي. دا واقعه یقینا چې ډېره زیاته دردونکې وه، افسوسناکه وه، موږ یې ډېر زیات خفه کړي. الله پاک دې په پښتنو باندې خپل رحم وکړي.